ارګوي جمهور رئیس غنی امریکا ته تر سفر مخکې ډېری مشورې کړي او په سپینه ماڼۍ کې به د امریکا او افغانستان پر راتلونکي خبرې وکړي. څېړونکي دا سفر د افغانستان د سیاسي وضعیت لپاره ډېر مهم ګڼي. تر ډېره پورې د جو بایدن اداره د ډاکټر صاحب غني له کړنو او د دوی له تګلارو څخه خوښه نه ښکاري. د ایران نوی جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي د ایران خارجي سیاست به د اټومي مذاکراتو پورې محدود نه اوسي او روانې خبرې باید یوه پایله ولري. او د افغانستان نه په وړوکتوب کې وتلې هدیه بیژن په استرالیا کې تر لیسې دورې رسېدلې او په امریکا کې د ساينس او انجینرۍ په سیالۍ کې نړیواله جایزه ګټلې. د ژوند او مبارزې په اړه به یې واورئ. بالکل به واوري د خبرونې په اخره کې البته ستړي مشي امریکا غږ آشنا ټلویزیون د دوشنبه ورځ خبرونه ګوري. د نړۍ مهم خبرونه به واوري خو واشنگټن ته د جمهور رئیس غني د سفر په اړه راپورونه او نظرونه هم اوري. هیله ده خبرونه در سره وګورئ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د جمهور رئیس غني په مشرۍ باندې پلاوی به د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره د جمعې په ورځ دلته په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا او د همکاریو په دوام خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار برېښنا عمر خیل ناخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه خبرونه کړه. برېښنا جانې خبرونې ته په خیر راغللې. یو پوښتنه دا وه چې واشنګټن ته د جمهور رئیس غني د راتګ سره البته د خپل پلاوي سره چې راځي واشنګټن ته په دې اړه باندې تازه نور څه انکشافات شوي یا څه تبصرې شوي دي که نه؟ آشنا صاحب سلامونه او ښې چارې تاسو ته او درنو لیدونکو ته. واشنګټن ته د افغان ولسمشر اشرف غني او د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سفر د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم بلل شوی دی. د افغانستان حکومت غواړي یقیني کړي چې د افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د امریکا او نړیوالې ټولنې اقتصادي بشري او تر یو حده پورې پوځي مرستې جاري وساتل شي. او د واشنګټن تر ټولو مهم هدف دا دی چې ډاټ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځای باندې بدل نشي او امریکا ته ورنه کوم ګواښ پیښ نشي. سپینه ماڼۍ واشنګټن ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه په یو بیان کې ویلي چې له افغان حکومت سره به د همدغه ډاټ د ترلاسه کولو لپاره امریکا د افغانستان تر شا کلکه ولاړه وي او د افغانانو سره به ډیپلوماټیک اقتصادي او بشري مرستو ته دوام ورکړي. بل د افغانستان د حکومت د لپاره سوله تر ټولو مهم لومړیتوب بلل کیږي او ولسمشر غني نن په ارګ کې د نورو مسایلو ترڅنګ امریکا ته د سفر په اړه د یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د ټینګښت په اړه سلا مشورې کړي دي. همدارنګه ښاغلي عبدالله هم د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنګټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ د جمهور رئیس جو بایدن په بلنه امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر او د جمعې په ورځ د جمهور رئیس جو بایدن سره د کتنې په باب خبر ورک. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د دوام په سر خبرې د دغه کتنې د اجنډا مهمه برخه ده. جمهوریت ریاست ویلي چې جمهور رئیس غني نن پارک کې د یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره هم امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په باب سلا مشورې کړې. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت به ایالات متحده آمریکا سفر نماید و با رئیس جمهور جو بایدن ملاقات نمایند. در این سفر در راستای تقویت و گسترش روابط دو کشور و تداوم همکاری‌ها بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله افغان مشرانو ته د امریکا د جمهوریت جو بایدن د بلنې هرکلی کړی او ویلي دي چې د جمعې د ورځې په کتنه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په سر د خبرو ترڅنګ د افغانستان د سولې په مسله هم خبرې وشي. عبدالله ویلي چې د امریکا جمهوریت جو بایدن سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو په اړه د ګټورو خبرو په تمه دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر له لوري د ملي مصالحې عالی شورا رئیس په یو رسمي سفر واشنګټن ته دعوت شوی دی. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر به په دغه سفر کې له امریکایي مقاماتو سره د افغانستان او امریکا په دوه اړخیزو اړیکو د مرستو په دوام او د افغانستان د سولې په پروسې په اړه به خبرې اترې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود امریکا ته د جمهور رئیس غني سفر خورا مهم ګڼي او وایي چې تمه یې دا ده چې امریکا به دواړه لوري په افغانستان کې یو ملي سیاسي توافق ته وهڅوي. د امریکای حکومت دې ته وهڅوي چې د سولې پر راوستلو کې دوی عملی
قدمونه پورته کړي. لومړیتوب باید صلح وي او د صلح نه وروسته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو هغه اقتصادي کومکونه خصوصا په امنیتي دفاعي برخه کې کومکونه دا باید تر ډیره مودې پورې ادامه پیدا کړي چې تر افغانستان په خپل خو ودرېږي. د بل خوا د کابل پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپو فیض محمد ځلاند په دې باور دی چې امریکا جمهوریت غني د سولې بهیر سره مرستي او د طالبانو یو شمېر شرایطو منلو ته وهڅوي. امریکا غواړي چې د خپل ځواکونو د وټولو ترڅنګ په افغان سولې کې پرمختګ رامنځته شي. تر ډیره پورې د جو بایدن اداره د ډاکټر صاحب غني لکړنو او د دوی له تګلارو څخه خوښنه ښکاري. د جو بایدن تاکید په ډاکټر صاحب باندې او ډاکټر صاحب الله باندې چې د سولې رواني پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د بهرنی چارو وزیر محمد علي پتمر په ترکیه کې د انټالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې د ګډون پر مهال د لاسو هیوادو د بهرنی چارو وزیران سره کتلي چې هغه ټول په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کړي. دا غونډه تیرونه ترکیه کې جوړه شوې و. ټول بهرنیو چارو وزیرانو د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنو کې د افغانستان د دریځ نه ملاتړ وکړو او د سولې ته د رسیدلو په اړه د خپل ملاتړ ډاډ ورک. جمهوریت غني او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټولو بهیر دوام لري او ټاکل شوی چې دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وټولو بهیر به د سپټمبر د میاشتې د 18 د مخه بشپړ شي. طالبانو تر اوسه امریکا ته د ښاغلي غني په مشرۍ د پلاوي سفر په باب تفسیر نه ده کړې. اکرام شینواری، آشنا تلویزیون، کابل. برېښنا جان یو پوښتنه مې بل هم لرله چې د افغانستان د دې شل کلنې جګړې په اړه باندې په خپله افغان سیاستوال یا دلته امریکایي پوځي څېړونکي دوی ټول څه نظر لري د دغه عسکرو د وتلو په اړه او د عسکرو د وتلو نه وروسته حالت په اړه؟ آشنا صاحب د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د اسوسییټډ پریس سره په یوې مرکې کې ویلي چې امریکا له شلو کلونو وروسته په افغانستان کې د خپل دوو هدفونو کې چې د ثبات ټینګول او د ترهګرۍ ختمول مو ناکامه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر جګپوړو امریکایي پوځیانو له افغانستان نه د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د دفاع وزیر لایډ آستن او د امریکا د پوځ لوی درستیز د کانګرس استماعي غونډې ته ویلي چې په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې په امریکا او متحدینو د برید وړتیا پیدا کړی شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا ویلي چې دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به ولري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعال کېدل تر څار لاندې ولري. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دا ادعا هم کړې ده چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوې ده او په جګړې کې ښکیل او کړېدلی هیواد شاته پرېږدي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مټ د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته واک ته ورسېد، په افغانانو د تیرو کړاوونو ملامتیا د بهرني پوځیانو په حضور اچوي. No, they should go. I think we'll be better off. دا د ولسمشر بایدن او د هغه د ټول ټیم لپاره یو عمده لومړیتوب دی. موږ په غوښتنلیکونو باندې غور کوو او په بېساري چټکۍ خلک راباسو. موږ هم دا اوس د کانګرس سره په ګډه کار کوو چې ځینې هغه مسئلې حل کړو چې دغه بهیر یې سوکه کړی دی. پخواني ولسمشر په داسې وخت کې د شرایطو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې چې طالبان په یو شمېر ولایتونو کې په جګړو کې لاسبري بلل شوي او په ټول افغانستان کې جګړه زیاته شوې ده. We own this country. د هغوی د حضور لامل نن زموږ دا حال دی. موږ دا حال نه غواړو چې دغه بدبختی او بې وقارۍ سره چې اوس مخ یو دوام ورکړو. زموږ ماشومان د ښوونځیو مخې تمري کله چې دوی دلته نه وي لږ تر لږه به هغه وخت پوه شو چې څوک ملامت کړو. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې امریکا د ترهګرۍ د ختمولو او د ثبات د راوستلو په هدف افغانستان ته راغلې وه، خو له 10 کلونو وروسته د په وینا په دې دواړو کې پاتې راغلې ده. خو ولسمشر بایدن د اپریل په 14مه په خپل وینا کې ویلي چې بن لادن وژل شو، القاعده په افغانستان او عراق کې له منځه ولاړه او دا یې وخت دی چې دا تلپاتې جګړه پای ته ورسول شي. امریکایي جګپوړو پوځیانو تېره اونۍ د سنا مجلس یوې استماعیه غونډې ته وویل چې د القاعده په څېر نړیوالې ترهګرې ډلې به په 2 کلونو کې وشي کړای له افغانستان څخه امریکا او متحدینو ته خطر پیښ کړي. دا زموږ هیواد دی، دا د امریکا او یا ناټو ملکیت نه دی، دا د افغانانو هیواد دی او له همدې امله مسؤلیت زموږ پر خلکو دی چې د خپلو خلکو لپاره کار وکړو، د سولې لپاره کار وکړو او له نورو نه 1 میلیون چنده ډیر کار وکړو
چې خپل هیواد کې سوله او ثبات رامنځته کړو. د امریکا د پاوز لوی درستیز جنرال مارک میلی هم زیاته کړې ده چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به ښایي دا خطر ډیر شي. زه په افغانستان کې د القاعده خطر متوسط تخمین کړم. زه به دا وایم چې د دوی د وړتیا په لوړېدلو ښایي 2 کاله وخت ولګیږي. بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون د ای بي سي سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان نه د ژغورونکو د ایستلو لپاره د کانګرس سره په ګډه کار کوي. کوم په افغانستان کې نور حضور ونه لرو نو د هغو خلکو ژوند د خوندي کولو لپاره به هم محدوده اغیزه ولرو چې په افغانستان کې پاتې کیږي. که ځنې پیښې رامنځته شي چې ویل به لا د وخت نه مخکې وي چې ووایو داسې پیښې به رامنځته شي او کنه، خو که داسې وشي نو بیا هو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه ستاسو او د نورو اندېښنې د توجیه وړ دي. د امریکا د ژمنو د درناوي او عملي کولو لپاره د کانګرس د ګډې کاري ډلې د رهبرۍ غړو ولسمشر جو بایدن ته یو لیک کې لیکلي چې په افغانستان کې د دوی ملګري افغانان د پخوا په پرتله د لا زیاتو ګواښونو سره مخ دي او د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې باید دوی هم له افغانستان څخه وویستل شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. او د منځني او جنوبي اسیا د چارو څیړونکی اکیل رمیش چې د هیل ورځپاڼې په شان د امریکا مهمو خبري رسنیو ته لیکنې کوي، په دې باور دی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره لومړیتوب نه لري. لیکوال رمیش ویلي دي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي غواړي موضوع بدله کړي او وښیي چې امریکا د افغانستان په چارو کې پاتې راغلی او اوس چین او پاکستان به د افغانستان لپاره د امریکا په ځای غوره بدیلونه اوسي. اکیل رمیش زما همکار ښایسته سعادت لامې سره په مرکه کې لومړی ترکیې، پاکستان او هنګري ته د کابل د هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په مسلې تبصره کړې ده. هر بهرنی لوبغاړی که هغه ترکیه وي یا پاکستان یا هند یا هنګري په افغانستان کې به د اکثرو لخوا هرکلی نه کیږي. لکه څنګه چې زه پوهیږم ترکیه او پاکستان ښې اړیکې لري او په ځانګړې توګه د هغه څه سره چې چین یې په افغانستان کې کوي. زما په اند چین د لویدیځ اتحاد په پرتله ترکیه او هنګري ډیر خوښوي. نو زه باور لرم چې په افغانستان کې به د ترکیې د موجودیت لپاره بیلابیل قواوي او اړخونه هڅې وکړي. تاسو وایاست چې پاکستان د امریکا لپاره هم ملګری او هم یې دښمن دی. دا څنګه امکان لري که تاسو زموږ لیدونکو لپاره دا لږ څه نورم تشریح کړئ؟ زه فکر کوم چې په دې کې هم جغرافیا او هم تاریخ رول لري. پاکستان د هند او چین ترمنځ پروت دی. نو که امریکا د افغانستان سره اړیکې لري نو باید د پاکستان له لارې او یا د ایران لارې باید تیر سي. امریکا له ایران سره ښې اړیکې نه لري نو باید د پاکستان له لارې ځان اور ورسوي. نو پاکستان په دې برخه کې مرسته کوي، دا د ملګرتیا برخه ده. د دښمنۍ برخه یې دا ده چې پاکستان دوه مخې لوبه کوي چې کلونه پکې زیات شمېر افغانانو او امریکایانو ژوند د لاسه ورکړی دی. پاکستان امریکا ته د افغان مشرانو د سفر په اړه اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د افغانستان مشرتابه د دې سفر په ترڅ کې نشي کولای چې په افغانستان کې د اشتباهاتو او یا ناکامۍ پړه پر پاکستان وچوي. ستاسو خبرګون؟ زه ګومان کوم چې د بهرنیو چارو وزیر پوهیږي چې د لوبي د ګټلو پریکړه مخکې شوې ده ځکه چې پاکستان خپل هدفونه لري. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې سوله دی د پاکستان لپاره لومړیتوب ولري. خو داسې رپورټونه هم شته چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې هند هم له طالبانو سره د خبرو او تماس ځینې لارې خلاصې کړي. آیا تاسو هم په دې اړه نور جزئیات لرئ؟ تاسو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هند رول وګورئ. جالبه دا ده چې هند له پیل څخه یو له هغو هیوادونو څخه و چې د سولې په پروسه کې ورته ونډه نه و ورکړل شوې. د هند لیدلوری دا دی چې له طالبانو سره معامله نه کوي. زما په اند هندوستان له طالبانو څخه د ترخو خاطرو تاریخ لري. د تروریزم سره د هند تجربه او د الوتکې تختونې د هند ترخه تجربه چې له کبله له غیر دولتي فعالینو سره د خبرو اترو نه ډډه کوله.
خو د طالبانو سره د هند د لوړې کچې چارواکي نه دي په تماس کې شوي، بلکې د امنیتي تاسیساتو لپاره د طالبانو د څو غړو سره خبرې کوي. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د هند رول د زیربناو جوړول، د ښوونځیو او حکومتي ودانیو جوړولو باندې تمرکز لري، نه پر پوځي اړخ. دا پوښتنه له ډېره وخته د هند د دفاعي چارواکو او سیاسي ډلو په ذهن کې شته. دا ده چې آیا هند ترکیه ته ورته د پوځي همکاریو ګام واخلي او کنه، مګر دا به هغه جوړ شوي ښه نیت ته زیان ورسوي چې د کلونو په اوږدو کې د افغانستان سره د مرستې په ترڅ کې جوړ شوی او غښتلی شوی. نو د هند اړیکې به د یو ډېر دوستانه لوبغاړي په توګه دوام وکړي. افغان لوبغاړي به د IPL په کرکټ لوبه کې لوبېږي، خو نظامي اړیکې به نه لري. امریکا باید د پاکستان په اړه دا لاره پرېږدي چې وایي پیژندل شوی شیطان غوره دی، نه پیژندل شوی فرښته. امریکا باید د مرکزی اسیا په نورو ملکونو کې د هوایي ځواک نورې اډې وګوري. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. تاسو د آشنا ټلویزیون نه خبرونه ګورئ او اورئ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تازه مذاکراتو په ترڅ کې یو افراطي محافظه‌کاره سیاستوال د ایران د نوي جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په همدې اونۍ کې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو په خپل وروستي مجلس کې د ایران په اړه تفصیلي خبرې هم کړې دي. د ایران نوي جمهور رئیس ابراهیم رئیسي ویلي دی د ایران بهرنی سیاست به د اټومي مذاکراتو پورې محدود نه اوسي او روانې خبرې باید یوه پایله ولري. افراطي محافظه‌کاره سیاستوال ابراهیم رئیسی په داسې یو وخت کې د ایران نوی ولسمشر ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ډاګه کړی چې هغه د جنیوا په غونډه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ایران په اړه غږېدلی دی. دا د روسیا او امریکا په ګټه ده چې متحقین شي ایران اټومي وسلې نه ترلاسه کوي. موږ په ګډ کار کولو باندې موافقه وکړه. د اپریل په میاشت کې د ایران د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا احیا کولو په اړه مذاکرات پیل شول. دغه تړون د ایران پر اټومي فعالیتونو محدودیتونه لګوي او په مقابل کې د نړۍ قدرتونو ژمنه کړې چې د تهران پر وړاندې نړیوال بندیزونه راکموي. ایران له هغه وروسته د خپل ژمنو د نه عملي کولو خبره وکړه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې اټومي تړون تصدیق نه کړ او پر ایران بندیزونه ولګول. امریکا اوس د ویانا په خبرو کې غیر مستقیمه برخه لري او د 15 سترو هیوادونو ډیپلوماټان د دوه خواو ترمنځ د منځګړي رول ادا کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې خای د غیواد د نیو ولسمشر د کاري دورې له پیل کېدو نه مخکې د همدې کال تر پایه پورې یو موافقه وشي. د ایران نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د دوشنبه په ورځ په خپل لومړني خبري کانفرنس کې ویلي چې د تهران بهرنی تګلاره به د 2015 کال اټومي تړون پورې محدود نه وي. پیشنهاد جدي هم موږ به اقتصادي حالت او د خپل خلکو وضعیت په دغه مذاکرات پورې ونه تړو او موږ به اجازه ورنکړو چې مذاکرات یوازې د خبرو لپاره جریان ولري. موږ به کمزوري کېدو ته اجازه ورنکړو، خو هر مجلس باید یو پایله ولري. رئیسی وایي چې امریکا له اټومي قرارداد نه سرغړونه کړې او اروپאי ټولنه د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي. د ایران نوي ولسمشر له امریکا څخه غواړي چې د تړون په اړه خپل ژمنې عملي کړي او پر ایران ټول بندیزونه باید پای ته ورسیږي. سپینه ماڼۍ په تازه خبرو کې د کوم پرمختګ زیری نه ورکوي، خو د مذاکراتو روان بهیر ته په احتیاط خوشبیني ښيي. زه ویلی شم چې اوس هم د بندیزونو او د اټومي ژمنو په اړه چې ایران یې باید وکړي د ځینو مهمو مسایلو په باب د خبرو لپاره لا وخت شته، خو په ویانا کې د روان کار په اړه خبرې په سم لوري روانې دي. مرکچیانو له خپل اړوندو حکومتونو سره د سلام مشورو په خاطر ورستي مذاکرات د یک شنبه ورځې ته ځنډولې دي. ایران وایي چې د دوی اټومي پروګرام د سولهییزو مقاصدو لپاره ده. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مسؤلینو د دوشنبه په ورځ یعنې نن ویل چې په بلاروس کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې وضعیت خرابېدو کې په مدني فعالانو او آزادو رسنیو بریدونه او د شکنجو ادعاوې شامل دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلټ په ژنیو کې د بشري حقوقو شورا ته ویل چې د بلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو حکومت په منسک ښار کې د هغې د دفتر د مشر سلاکار سره همکاري بنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس ویل چې اتحادیه په پام کې لري چې د دوشنبې په ورځ بیلاروس ته په سفر کولو بندیز ولګوي او د بیلاروس د تقریبا 80 کسانو او کمپنیو شتمنۍ کنګل کړي، خو د اقتصادي بندیزونو پریکړه به مشرانو ته پرېږدي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې ځینې ښوونځي په حضوري ډول د دوشنبې په ورځ بیرته پرانستل شو. په عین وخت کې په دې ښار کې د کووډ-19 ناروغۍ پیښې هم کمې شوې دي. دغو زده کوونکو ته په روغتیایي تدابیرو کې په ټولګي کې د واټن ساتلو او ماسک لرلو سپارښتنه هم شوې ده. د پاکستان صحي چارواکو ویلي یوازې د دوشنبې په ورځ په کووډ-19 ناروغۍ 902 کسان اخته شوي دي او 13 تنه نور مړه شوي دي. چارواکي وایي په نږدې 10 ورځو کې به په میلیونونو ډوزه نور واکسین هم پاکستان ته وارد کړل شي. او په هند کې اوس د فدرال حکومت د خوا نه هر بالغ شخص ته د کووډ-19 ضد وړیا واکسین ورکول کیږي. دا بدلون د دوشنبې په ورځ شروع شو او په دې اقدام سره هغه پیچلې پروسه ختمه شوه چې د واکسین د توزیع له امله په ایالتونو کې د بې نظمۍ له امله بې انصافي کېدله او څوک نه پوهېدل چې چاته واکسین رسېدلی او چاته نه. دا نوی اقدام په داسې وخت کې وشو چې په هند کې د کورونا ویروس اړوند ناروغۍ پیښې هم کمې شوي دي. هند د پرون راهیسې په کووډ-19 ناروغۍ 53,000 کسان تشخیص کړي دي او د 1,422 کسان په همدې مرض باندې مړه شوي دي. دا په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو ټیټه شمیره ده. په خوله، پزه او سترګو د لاس وهلو نه ډډه وکړئ، ځکه کیدای شي لاسونه مو په ویروس ککړ ځای باندې وهلي. ویروس له همدې لارې ستاسې وجود ته داخلېدلی شي او تاسې ناروغولی شي، نو د تنفسي سیستم نظافت مراعات کړئ. که تاسو ټوخیږئ، تنفسي ستونزې لرئ او یا هم تبه لرئ، د خپل ډاکټر نه لومړی وخت وغواړئ. د خپلو سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په مرسته عمل وکړئ. ماسک مو د ویروسونو په مقابل کې ژغوري او د میکروبونو په مخنیوي کې درسره مرسته کوي. او یو 4 کلنه هلک کارل ژرستوف کون او بې غوږونو زیږېدلی دی. هغه ته په کالیفورنیا کې د جراحي عملیاتو دپاره وخت ورکړل شوی و، خو د پرواز یوه ورځې مخکې د هغې مور ناڅاپي مړه شوله. پام وکړئ د ژوند قیسې ته. د دې لپاره چې د نړۍ غږونه واوري، 4 کلن کیرل ژرستوف د روسیې له چیټا ښار څخه لاس انجلس ته سفر وکړ. کیرل کون پیدا شوی وو او غوږونه یې نه درلودل، خو د کالیفورنیا ډاکټرانو د هغه د مرستې لپاره اقدام وکړ. دا په هرو 9,000 ناروغانو کې په یو کس کې پیښیږي، معمولا یوازې یو طرف ته وي. په کابل 10% حالت کې په دوړو غوږونو کې پیښیږي. لکه دغه حالت اوس نو دا د هغه لپاره په ژوند کې د بدلون یو اساسي موقع ده. ماشوم له تړلو غوږونو سره پیدا شوی وو. د امیندوارۍ پر مهال د هغه مور والګا ته ډاډ ورکړل شوی و چې زوی په بشپړ ډول روغ دی، خو نوموړې هغه وخت حیرانه شوه چې د زوی له پیدا کېدو وروسته دا حالت ولید. مور د خپل زوی له پیدایښت وروسته له هغه سره د مرستې په خاطر له افسردګۍ سره مبارزه وکړه او له روسیې څخه نیولې بیا تر امریکا پورې له ډاکټرانو سره مشوره وکړه. د هغې د ښار چیټا اوسیدونکو هم د هغې سره د مرستې همکاري وکړه. په چیټا کې د ژوند کولو معیارونه ډېر ټیټ دي، خو موږ بیا هم وکړای شول چې په کافي اندازه پیسې راټولې کړو، 5.5 میلیونه روبله او یا هم $15,000. کورنۍ د کار د پیل په هدف د یو غوږ د عملیات لپاره کافي پیسې ټولې کړې. هغوی کالیفورنیا ته د تګ لپاره د طیارې ټکټونه واخیستل، خو له پرواز یوه ورځ مخکې د ماشوم مور والګا د قلبي حملې له امله مړه شوه. د غم او رنځ سره سره د مبارزې په هدف د کیرل 4 کلن ورور خپل لاس په کار شو.
په دې ورځو کې د امریکا د ویزې ترلاسه کول ډېر ستونزمن دي. بنا ان ما پریکړه وکړه چې زه اوس دا کار ونه کړم هیڅوک به راته ونه کړي. ما نه غوښتل هغه څه له لاسه ورکړم چې زما مور د ترلاسه کېدو لپاره 4 کاله هڅه وکړه. دا به غلطه وي. بنا ان ما پریکړه وکړه چې زه به دا کار وکړم. دوه ورونه کالیفورنیا ته ورسېدل او مشر رور نکیتا خپل ماموریت ته پام وکړ. د عملیات مخکې کیرل یوازې کولای شوی چې د خاصو آلو په مرسته ډېر لږ غږونه واوري کوم چې د هغه د جمجمې له لارې انتقالېدل، خو هغه نور د شیانو ته ضرورت نه لري. عملیات موفقانه تیر شو. د کیرل ژیرب تسوف عملیات یو بریا وه او ډاکټر روبنسن په پام کې لري چې د هغه دویم غوږ هم عملیات کړي. وړوکی ورور اوس د بیا جوړېدو په حالت کې دی او مشر رور له رضاکارانو سره کار کوي چې د بل عملیات لپاره پیسې راټولې کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ. او د افغان مهاجرینو کامیاب او زیارکښه مهاجرینو په اړه یو راپور لرو. یوې افغان مهاجرې پیغلې په امریکا کې د ساینسي علومو په سیالیو کې نړیواله جایزه ګټلې ده. دا زده کوونکې هادیه بیژن نومیږي چې په ماشومتوب کې د کورنۍ سره استرالیا ته کډه شوې وه او اوس په کنبیرا ښار کې د 10م ټولګي زده کوونکې ده. برېښنا عمرخیل د هادیې سره د هغې د علمي هڅو او بریاو په هکله خبرې کړي دي. 14 کلنه هادیه بیژن چې د استرالیا په کانبیرا کې د 10م ټولګي زده کوونکې ده په امریکا کې په یوې آنلاین سیالۍ کې چې په خاوره کې د موادو د تجزیې نړیواله سیالي د 2م مقام ګټلی. هادیه بیژن خپل پلرني ټاټوبي افغانستان او نورو مخپودو هیوادونو ته د سفرونو پر مهال وهڅول شوه چې داسې لارې چارې ولټوي چې په کم وخت او په ارزانه طریقه کثافات او د موادو پاتې شونې په مځکه کې تجزیه کړي. So my project explored how the acidity or alkalinity of زما څېړنه په دې راڅرخي چې څنګه په خاوره کې اسیدي عناصر د موادو د تجزیې د پروسې په ګړندي کېدو کې اغیزه کوي. د مثال په توګه د هګیو د قوطیانو، کارتنونو، غورځول شویو میوو او سبزیو په څیر مواد څومره ژر په خاوره کې تجزیه کېدای شي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د کثافاتو د منځه وړلو لپاره هلې ځلې ډېرې شوي خو د چټکې تجزیې کومه موثره لاره نه وه موندل شوې چې د کثافاتو د انبارونو له امله په فضا کې میتان او نور زهري ګازونه رامنځته کیږي. کله چې زه افغانستان کې وم او بیا کله ناکله مې هلته سفرونه کول ما لیدل چې خلکو په کثافات د استوګنو سیمو کې انبارول. زه متوجه شوم چې دا کار د خلکو په روغتیا باندې ناوړه اغیزه کوي. دا کار ما په تیره په افغانستان او هند کې ولیدل. وروسته مې چې پلټنه وکړه پوه شوم چې په دې هیوادونو کې د کثافاتو د تجزیې لپاره اسانتیاوې نشته. هادیه بیژن وایي دا تجربه په افغانستان کې ډیره ښه عملي کېدای شي او وړاندیز کوي چې د کثافاتو انبارونو ته څیرمه په خاوره کې د کثافاتو د تجزیې ځایونه جوړ شي. هادیه وایي د روغتیايي ګټو ترڅنګ د کثافاتو د تجزیې دا طریقه اقتصادي ګټې هم لري. دا یوه ابتدایي طریقه ده چې ګټوره تمامیدای شي. د دې ترڅنګ کله چې تجزیه کیدونکي مواد په خاوره کې د کیمیاوي عناصرو او چنجیو په واسطه تجزیه شي خاوره ډیره حاصل خیزه کیږي چې له دغه خاورې نه په باغدارۍ کې د سرې په توګه کار اخیستل کېدای شي. هادیه بیژن نورو ځوانانو او پیغلو ته په تیره افغان نجونو ته یو الهام دی. درک میکنم که شما در دشوارترین شرایط قرار دارید اما امیدوار باشید و به خود باور داشته باشید که شما آینده را میسازید. هادیه وایي غواړي په راتلونکي کې حقوق او ساينس کې لوړې زده کړې وکړي او په مشخصه توګه د بشري حقوقو مدافع وکیل شي. برېښنا عمرخیل د تلویزیون واشنگټن. وړیا دی ډاونلوډ کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. ویو افغان او ویو افغانستان. دا خبرونه په همدې سره پای ته رسوو خو د افغانستان اړوند او د نړۍ اړوند تازه پرمختګونو او خبرونه لپاره کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ چې همدا شیبه د افغانستان لپاره خبري خبرونه لري او روانه ده. تر بیا په خدای سپارم.